داسې ښځې په علاقو کې خرڅېږي دا حقوق ولې څوک نه غواړي دا ښځې چې په بدۍ کې ورکول کېږي دا حقوق ولې څوک نه غواړي دغه ښځه چې د ورور په بدۍ کې ورکول کېږي دغه حق ولې څوک نه غواړي دغه ښځې چې په اطرافونو یا په ښار کې 5 کاله 10 کاله د پلار کور ونه لید په دښمنۍ باندې ولا د تا له پلار سره زما دښمني ده دغه ښځې چې په 6 لکه روپۍ خرڅېږي لکه د چارپایانو په شکل باندې دغه خبره ولې چا راپورته نه کړله داسې ته له عیاشي منه چې حقوق غواړې داسې ته له فحاشي منه چې حقوق غواړې تاسې ګرلفرنډ او بوایفرنډ دې منه چې تر دې باندې حقوق غواړې زنانه اوس جامه کوي مکمله جالۍ د اطراف د ښار خو په ښار کې خو به لاباس نه کوو لنډې ترېنه یو قسم ته خریده اغوندي خریده تر دقه ځایه پورې وي دا مټه ټوله لوڅي دغه د سینې په اندازه باندې دغه ساحه پوره مکمله لوڅه وي دغه فکر چا ور وښوده څنګه د موږ کلیواله ښځه څنګه په دې ټکو باندې پوه شوه چا یې پلو لیدلی نه وو اوس د جمرود په سرک ځي سرتور سرونه دا ټکي چا ور وښودل دغه تنګ کالیو باندې چا عادت کړه په دې لنډ کالیو چا عادت کړه په دې نریو کالیو چا عادت کړه دا فکر به د خاورو ته یوسي دا فکر به د ګور ته یوسي چې بیا به د تا کفري قانون به په افغانستان کې ساري و جاري وي او ته به بیا لنډغره وې ته به بیا لنډغرتوب وکړې هوکې کوم حقوق چې الله درکړي موږ یې درکوو کوم حقوق چې تا رسول الله صلی الله علیه وسلم درکړي موږ یې درکوو څومره احترام چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې لور ته درلوده همغه رقم احترام چې تا ته لرل نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل ناسته حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ولاړ چې خپل صدر مبارک ورته ویل او دا مبارک باندې کېنوله ستا دومره مقام ده خو که ته فاطمه شې که ته ځان د فاطمې غوندې جوړ کړې ستا دومره مقام ده ما سره د عیسویت مراکز د عیسویت درسګاوې ستا په مرکز کې دننه وې زما د معلوماتو له مخې یوازې د کابل په ښار کې 500 د عیسویت د مراکزو مدرسې وې د دوی په اصطلاح باندې 500 یوازې په کابل کې دا د ما معلومات دي کېدای شي دا کم وي د نورو ښارونو به څه درته ووایم مستقیما د ښځو د خلاصولو د اغوا کولو دپاره مستقیما مراکز خلاصي وو د خانه په امن تاسو خدای هغه خانه امن وه دا څنګه خانه امن ده چې ماښام به د ټولو شیشو والا مټر ورته ودرېدل او ورته تقسیمېدلې به لس دوه درې شپه به یې تېره کړه سهار به بیا خانه امن ته راوستلې دا خانه امن وه دا څنګه خانه امن وه دا په فکري توګه باندې ستا په غیر ارادي ستا اراده نه وه خو کفارو ستا په کور کې درته وروزله پوهېږي ستا بچی ستا په کور کې وروزله ستا د مسلمان بچی چې پلار یې مجاهد و په ټانګانو به ورځغاسته لیکن زوی یې په غاړه کې د صلیب لاکت واچاوه او ما یې ویډیوګانې ولیدلې د موږ د دې بغلان د بل جنت د ما د دې ولایت هغه خلک چې من د نوم بیا اودسه نه اخیستې د پلارو یې د زمونږ ویډیوګانې ما ولیدلې چې په لندن کې وو صلیب خو بیا ځانې که نه بلد خو یې ورسره د صلیب شکل د عیسویانو یو علامه ده د دې لاکت یې په غاړه کې دا بل څوک نه دا د موږ دلته فکرا د مونږ د نارینه او د زنانو اذهان داسې ونیول په خپل لاس کې دومره خطرناکه زهر یې ور پیچکاري کړه چې دا په یو جلسې و دوه جلسې و په یو کال و 2 کاله باندې تاسې باور وکړئ د ساز او د سروز د زده کړو دپاره مرکزونه او مکتبونه خلاص شول کورسونه ورته خلاص شول تاسې به کتلي وي که نه کورس آموزش موسیقي هلته نارینه هم ورتللي او زنانه هم ورتللي په ستاره افغان کې چې کوم ډالر ښکته پورته کېدل دا کجه به ټوله موږ ته معلومه وه د کبرا پروډکشن کیسې خو موږ تاسې ټولې ته معلومې وي هغه نور خو رایسته پسې پرېږده طلوع چې کومې برنامې چلولې هغه خو موږ ټولې ته معلومې وي یک چې کومې برنامې چلولې اریانا چې کومې چلولې د حکومت مربوط چې کوم تلویزیون و چې کوم زهر شیندل هغه موږ ټولو ته معلوم